په لومړي نظر یې څوک نه ویني خو د وینود ساين تر چوکۍ لاندې بیټرۍ پټې دي. هغه تخپل دغه برېښنايي رکشا یو رښتینی خزانه ده. سر صفائی کر رہا ہوں. زه برقي رکشا پاکوم. دا زما لپاره د الهي لکشمي په شان ده ځکه په رزق ګټلو کې مې مرسته کوي. صاحب نہیں رکھیں گے تو کہاں سے چلے. د هند نفوس د زیاتېدنې سره سم لا زیات رکشا چلوونکي په زیاته په ښارونو کې د ککړو ډیزلو پرته کار پر مخ بیول غواړي. کارپوهان اټکل کوي چې تر 2050 میلادي کال پورې به ښایي د ترافیک حجم 2 چنده او ورسره زهرجن افرازات هم زیات شي. د هند پر سړکونو تر اوسه لا په میلیونونو په ډیزل چلیدونکي رکشې چلیږي، خو بیا هم په هند کې د برېښنايي نقلیه وسایطو بازار مخ پر وده دی. په داسې حال کې چې تیر کال 210,000 برېښنايي رکشاوې وپلورل شوې، له هغه کال مخکې 2,500,000 پلورل شوې وې. په هند کې دغه طلب زیاتېدنه له درو لاملونو سره مربوطېږي. په لومړي سر کې د چاپیریال ساتنې په تړاو د هند ژمنتیاو او له سوځېدونکو ماشینونو څخه د برېښنايي ماشینونو ته د اوښتون حکومتي پالیسي لامل دي. دویم لامل چې زه یې تاسو ته یادولی شم د هغه اقتصادي جنبه ده. دریم لامل د نوو رامنځته کېدونکو نوښتګرو شرکتونو لخوا د برېښنايي نقلیه وسایطو په جوړولو کې دلچسپي او کار دی. په زیاتو مواردو کې دغه ماډل ساده دی، هغه دا چې د بیټریو د لویو بلاکونو پر ځای دغه کوچنۍ بیټرۍ چې لنډ ژوند لري کارول کیږي، ځکه چې د اشوک چوهان په شان رکشا چلوونکو ورباندې په اقتصادي توګه وس رسیږي. زما په حساب لکه څلور ټایره په 1 لیتر کې 20 کیلومتره چلیږي. دا په 500 تر 80 روپیو مصرف سره تر 100 کیلومترو پورې چلیږي. هغه له یوې تجارتخانې څخه په دې هیله لیدنه کوي چې یوه نوې برېښنايي رکشا به رانیولی شي. د هند حکومت په برېښنايي نقلیه وسایطو کې په لوړه اندازه پانګونه کړې ده او د پلورونکو او پیرودونکو دواړو سره مرسته کوي. دغه ډول نقلیه وسیله تقریبا 3000 امریکایي ډالر قیمت درلود، خو د حکومت د سبسایډۍ په برکت پیرودونکي ته په نیم قیمت تمامېږي او تر پټرولي نقلیه وسایطو ډیر ارزانه تمامېږي. د سپرلیو لپاره دا د چلولو بیخي یوه نوې تجربه ده. دغه برېښنايي رکشې په رښتیا چې ډېرې ګټې لري او هر چیرې شته. هغوی پټرول نه کاروي او موږ ورڅخه هیڅ دود او لوګی نه لرو. زه ښوونځي ته د خپلو ماشومانو د رسولو، د سبو بازار او د ورور کره د تللو لپاره همدغه نیسم. بله خبره دا ده چې خدمات یې ارزانه دي. ورته ختل او ورڅخه راښکته کېدل یې اسانه او مستریح دي. اشوک چوهان نن په امتحاني توګه چلولی شي. دا کمه بودیجه ده او عاید یې زیات دی او مصرف کم دی. نو سړی په آرامه پکې د ورځې له 0 تر 1200 روپو ګټلی شي. هغه غواړي چې اوس یوه نوې برېښنايي رکشا واخلي. دغه شرکت په میاشت کې 200 نقلیه وسایط خرڅوي. موږ له 10 کلونو راهیسې په دغه تجارت کې بوخت یو او هر کال لا ډیره وده کوي، خو د کورونا څخه وروسته تیر 2 کلونه د زیاتې ودې کلونه ول. د خلکو ذهن د برېښنايي نقلیه وسایطو په ګټه په تغییر کې دی او راتلونکي کې به دغه ساحه سترې بریاوې ولري. په هند کې په سلګونو کمپنۍ هم دغه کار کوي. پایله یې دا ده چې لا زیات خلک لکه وینود ساين د برېښنايي رکشا چلوونکي په توګه تشبث ته مخه کوي او د چاپیریال په ککړتیا کې کمښت راځي.